تم مولاي وزم مولاي تم د رسول الله مبارک امتی زمما تم وعده د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم تم وعده د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زوی زم کوما نو دواړه به کینو سره کړه راشه پیاله چې به اوس کو ډوډۍ به در باندې وخورم په تندي به دې ښکل کم په مینه به دین خبرې وکړو ما به یا پوهېږې یا به تا پوهې کم نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ترې ډبل میکونه لیکلي دي او د ما بد وی مولیانو کې شته کار دې سره چې یو مولا به بل مولا پسې لګیا دی ډبل میکونه لګولې بلبل پسې لګیا دی بلبل پسې بلبل پسې بلبل پسې بلبل پسې او عوامو ته دا مولا سپکې نو چې تمام عوامو ته سپک کې نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني وایي دا ټیک نه دی دا غلط سړی دی نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګورې یو بل سره کښېنئ د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه په محبت یو بل سره کښېنئ د یو بل چای وڅښئ د یو بل ډوډۍ وخورئ او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي هغه خو ترې رمیانځه وباسه خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي کښېنئ یو بل سره یو بل پوه کړئ امت نن په انتشار کې پروت دی یو پسې کندل بلبل پسې کندل سیاسي لیډر یو پسې کندل بلبل پسې کندل په سټیج د یو بل لورې او خویندې یادېږي دا د پیغمبر طریقه وه ته د پیغمبر امتي رسول الله مبارک د خوا الله اعلان کړی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین عفو نه کار وله خلکو ته نیغه لار وښایه